د بین الافغاني مذاکراتو دواړو ټیمونو د لومړي ځل لپاره خپل منځي ناسته ترسره کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي نن مازدیګر 4:30 بجې د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو ترمنځ عمومي ناسته ترسره شوه. نوموړی زیاتوي د دواړو ټیمونو مشرانو خپلې ویناوې واورولې او سپارښتنه یې وکړه چې د تماس ګروپونه هر کله د ناستو د طرز العمل او تقسیم اوقات په اړه پاتې کار نهایي کړي. له هغه وروسته به د مذاکراتو د اجنډا په اړه ناستې ترسره کیږي. د ډاکټر محمد نعیم په خبره د ناستو د طرز العمل په اکثره مواردو توافق شوی او کومه برخه یې پاتې ده. اعلامیه لیکي په دغه ناسته کې د دواړو ټیمونو لخوا دوه کسان د ارتباط او تماس لپاره هم وټاکل شول. نوموړی همداراز وایي دواړو مشرانو د ناستو په پای کې د خبرو پر مهال د زغم او تحمل سپارښتنه وکړه.